د نننۍ مشاعرې دروند مشر پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب په دې تالار کې راغونډ سوو ځوانانو زیاتره شاعرانو سامعین لږ شاعران ډېر د شاعر نړیواله ورځ ده 21 مارچ 2023 د پیاوړي لیکوال تر نظارت لاندې په دریځ کې سوري صاحب رایاب صاحب تیمورشاه کمال صاحب ستاسو د ټولو په اجازه زه شاعر یم زه جوړښت یم او تعمیر یم زه شاعر یم زه جوړښت یم او تعمیر یم ترجمان یم د ټولنې یو سفیر یم زه شاعر یم زه جوړښت یم او تعمیر یم ترجمان یم د ټولنې یو سفیر یم خلق ټول می باچهان کړل تر مقصده خلق ټول مو باچیان کړل تر مقصده زه په ستړو کې په ستونزو کې راګیر یم او که حق وایي بس هغه ته یې شاعره که حق وایي بس هغه ته یې شاعره دا یو ته یې او بل زه یم چې حقیر یم دا یو ته او بل زه یم چې حقیر یم زه به څوک یم ته مو ښه پوښتنه وکړه زه به څوک یم ته مو ښه پوښتنه وکړه زه رحمان یم داسې نه چې عالمګیر یم زه به څوک یم ته مو ښه پوښتنه وکړه زه رحمان یم داسې نه چې عالمګیر یم لتا هر بلا ګرځوم پر ځای یم لتا هر بلا ګرځوم پر ځای یم تکه تو یم سپین غر یم پامیر یم لتا هر بلا ګرځوم پر ځای یم تکه تو یم سپین غر یم پامیر یم ما خو ټولې خوشحالۍ کړې ستا په برخه ما خو ټولې خوشحالۍ کړې ستا په برخه خپله یاره همیشه لاندې تر ویر یم ما خو ټولې خوشحالۍ کړې ستا په برخه خپله یاره همیشه لاندې تر ویر یم چې بس ته یې راسره نور دې څه نه یې شاعره چې بس ته راسره نور دې څه نه یې زه شیدا په تا باچا یم امیر یم زه شیدا په تا باچا یم امیر یم نو ګوري چې و چاته په ښه شونډې شاعر د فرعون رنګه مغروره اخر مرې د فرعون رنګه مغروره اخر مرې د امید دنیا مزدور اخر مرې د فرعون رنګ مغروره اخر مرې د امید دنیا مزدور اخر مرې د مړو سره تل پورته کښته کېږي د مړو سره تل پورته کښته کېږي ای له ما سره تربور اخر مرې ډېر خپلوان او انسانان دي زهیر کړي د ټولنې لوی ناصر اخر مرې ډېر خپلوان او انسانان دي زهیر کړي د ټولنې لوی ناصر اخر مرې د 5 پیسو سړی توبهګار سه د 5 پیسو سړی توبهګار سه او بد شکل او بېنور اخر مرې زه شیدا دي اخر څه کوم بدبخته زه شیدا دي اخر څه کوم بدبخته که هر څو نور سي مامور اخر مرې
بیرته شاعر ته راځم. ډېره مننه شهزاد صاحب. بیرته شاعر ته راځم ځکه چې د شاعر ورځ ده. ته خپل کار کوه میده میده شاعره. ته خپل کار کوه میده میده شاعره. ستا خبرې دي سیده سیده شاعره. ته خپل کار کوه میده میده شاعره. ستا خبرې دي سیده سیده شاعره. پر ما هیڅ ډول یو زهر اثر نه کړي. پر ما هیڅ قسم یو زهر اثر نه کړي. زه په تا یم هده هده شاعره. پر ما هیڅ قسم پر ما هیڅ ډول زهر پر ما هیڅ ډول یو زهر اثر نه کړي. زه په تا یم هده هده شاعره. او بیخي لوړ مقام لري لوی سترګوري یې. بیخي لوړ مقام لري لوی سترګوري یې. په یوه لار نه یې مانده مانده شاعره. په یوه لار نه یې مانده مانده شاعره. او یې سپین زړی او هر وخت د غسې خیز یې. آزاد خان یې سپین زړی او هر وخت د غسې خیز یې. پر خپل قول او وعده وعده شاعره. پر خپل قول او وعده وعده شاعره. خوی خاصیت دی د دنیا د خلکو بیل دی. خوی خاصیت دی د دنیا د خلکو بیل دی. زندگی دی دا ساده ساده شاعره. زندگی دی دا ساده ساده شاعره. او دا چې څرنګه ژوندون دی د ټولنې. دا چې څرنګه ژوندون دی د ټولنې. تا ساتلی دی زنده زنده شاعره. دا چې څرنګه ژوندون دی د ټولنې. تا ساتلی دی زنده زنده شاعره. تا ژوندی کړه تا څه ساه ورپکې پکړه. تا ژوندی کړه تا څه ساه ورپکې پکړه. که نه دا به وایي ویده ویده شاعره. تا ژوندی کړه تا څه ساه ورپکې پکړه. که نه دا به وایي ویده ویده شاعره. که تا دا خواږه الفاظ نه وای راوړي. که تا دا خواږه الفاظ نه وای راوړي نو الفاظ به وایي ګنده ګنده شاعره. نو الفاظ به وایي ګنده ګنده شاعره. ډېر اساسه او دردمن څوک یې منم. ډېر احساس او دردمن څوک یې منمه. ستا وي سترګه بس لنده لنده شاعره. ډېر اساس او دردمن څوک یې منمه. ستا وي سترګه بس لنده لنده شاعره. زه شیدا دې همیشه دغسې غواړم. زه شیدا دې همیشه دغسې غواړم. ستا غزل دې وي توده توده شاعره. زه شیدا دې همیشه دغسې غواړم. ستا غزل دې وي توده توده شاعره.